د ډیورن رسمیت پیژندنې لپاره د پاکستان شوم پلان رسوا شو. دا چې تازه حامد کرزي څه ویلي نو ویډیو تر پایه وګورئ. پخواني ولسمشر حامد کرزي لیکلي پر افغانستان د وروستیو تیریو په لړۍ کې د پاکستان له لوري د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه پر میشتو کلیو او ولسونو د نظامي او اقتصادي فشارونو کچه زیاته شوې ده. د دغو فشارونو هدف داسې برېښي چې د سیمې پتمنه خلک اړ ایستل شي څو د امنیتي او نورو ستونزو د حل لپاره د پاکستان اړوندو ادارو ته مراجعه وکړي. په دې وروستیو کې د همدې وضعیت په پایله کې د کرښې د دواړو غاړو د ځینې قومي مشرانو ترمنځ د امن د هوکړې په نوم اسناد لاسلیک شوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دغو هوکړو رسمي تایید او هرکلی هم شوی دی. دا انکشافات د پاکستان لخوا د ډیورن فرضي کرښې ته د رسمیت ورکولو یو ډول هڅه او د افغانستان د ملي حاکمیت خلاف عمل بلل کیږي. له دې امله لازمه ده چې مسؤل چارواکي د یادو انکشافاتو په اړه ولسته روښانه وضاحت وړاندې کړي. یا شمېر نور افغانان هم وایي دا چې پاکستان په مستقیمه توګه له قومي مشرانو سره تړونونه کوي نو دا معنا لري چې پاکستان اصلا افغان حکومت ته د افغانستان د واکمن حکومت په سترګه نه ګوري. د خلکو په وینا چې افغان حکومت ته پکار ده چې د پاکستاني پوځیانو د ډز ځواب په ډز ورکړي تر څو ولسونه مجبور نشي چې د بې وسۍ او ځان ساتنې له امله پاکستانیانو سره تړونونه وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې ولیکئ. مننه.